بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ به او خوشحال به. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحال او آباد ساته. آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخ کې حاضر یم. نن درته محترمو په امتحان کې د کامیابۍ یا د ستاسو مقدمه وي، په هغې کې د کامیابۍ دپاره یوه خاص او عظیم الشانه وظیفه بیانوم. داسې قسمه وظیفه که امتحان وي، که انټرویو وي یا مقدمه وي او تاسو په جایزه باندې وي، انشاءالله تعالی دا وظیفه او دا خاص عمل تاسو کوي، رب کریم به ضرور تاسو ته کامیابی عطا کوي. تاسو ته به انشاءالله تعالی 100% یعنی 100% رزلټ به انشاءالله تعالی ملاویږي. لہذا زما عزتمندو، دا خاص وظیفه مکمل توجه دیان سره وکړئ او کامیابی حاصل کړئ. لہذا محترمو، دا وظیفه تاسو خامخا وکړئ، ځکه چې دا د امتحاناتو ورځې دي. د میټریک امتحانات شروع دي او ورسره د ایټا ټیسټونه هم را روان دي. یا د ستاسو چرته انټرویو وي، نو د هغې دپاره تاسو دا وظیفه لازمه وکړئ. زما عزتمندو، د خپل محنت کولو سره سره دا خاص عمل تاسو جاری وساتئ. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کوئ او سلیکټ آل کوئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازت راکړی دی. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کوئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي الفاظ ولیکئ، دې لپاره چې ماله حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زمونږ هغه وروڼه او خویندې چې هغوی څه امتحان ته تیاری کوي یا امتحان شي وي او هغه د انټرویو دپاره تیاری کوي، نو دې لپاره دا خاص وظیفه تاسو وکئ. کریم رب تاسو ته کامیابي در نصیب کوي. یا د ستاسو امتحان لا نه دی شوی، د امتحان نه مخکې دا لاجواب عمل تاسو کوي، خو دا خبره یاد ساتئ چې زمونږ ډېر وروڼه او خویندې امتحاناتو په تیاری کې ولګي او داسې پکې مشغول شي چې مونځ هم نه کوي، نو داسې مه کوئ. یو داسې کس وي چې هغه دا وایي چې یاره زه وظایف کوم بس اوس به ما ته کامیابي ملو شي، نو محترمو دا خبره غلطه ده. دعاګانې به هم غواړو، محنت به هم کوو، وظایف به هم کوو، خو دې سره سره به مونږه چې کوم اسباب دي دا به ضرور اختیارو. یعنی د امتحان د پاره بلازمان مونږه تیاری کو. کله چې مو محنت کو، تیاری مو کو، نو بیا به الله رب العزت ته خپله نتیجه سپارو او دعا به غواړئ چې یا الله، دا ما چې کوم کوشش وکړو، دا ما چې کوم سغې وکړه، په دې کې ما کامیاب کې او په اعلی نمبراتو سره ما کامیاب کې. بعض مرتبه زما عزتمندو داسې هم وشي چې یو طالب علم دی، هغه ښه محنت کړي وي، ښه تیاری کړي، خو پیپر لکینی د پیپر په دوران کې د ټینشن ښکار شي یا څه بل څه مسله وشي، د هغې په وجه باندې پیپر خراب شي او پیپر خراب هغه ورکې بیا د پریشان وي، خفه وي. نو زما عزتمندو، داسې طالب علم له پکار دی چې دا وظیفه ضرور وکړي. انشاءالله تعالی الله جل شانه ورته پوره نمبر سره کامیابي ورکوي. یا زما عزتمندو، د چا مقدمه وي او دې په حق باندې وي، په جایزه باندې وي، نو دې دا وظیفه وکړي، کریم رب ورته په دغه مقدمه کې ضرور کامیابي ورکوي. او زما عزتمندو، راځم وظیفې طرف ته. مکمل ترتیب او طریقه کار زه تاسو ته بیانوم.
زما عزتمندو دا وظیفه د الله جل شانه د اسم مبارکه یو خاص وظیفه ده دا د یا حسیب وظیفه ده زما عزتمندو دا وظیفه به تاسو 3 ورځې په مخه باندې جاری ساتئ اول بتاسو 3 مرتبه 3 پیره بتاسو درود شریف وای د دین پس بو یا حسیب دا به 1111 مرتبه یعنی یولس پیره بتاسو دا وای بیا به د دین پس 3 پیره تاسو درود شریف وای زما عزتمند هم دې طریقې سره 3 ورځې تاسو دا عمل جاری وساتئ او په اخره کې د الله جل شانه نه دعاګانې هم غواړئ نو زما عزتمند تاسو وګورئ چې کریم رب تاسو ته په پیپرو کې څنګه کامیابی درکړي یا تاسو ټیسټونه دي د ټیچینګ د لپاره تاسو اپلای کړی دا نو تاسو وګورئ چې کریم رب تاسو ته څنګه کامیابی عطا کړي زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مډه رضایت خوښ شي وي که ویډیو مو خوښ شي وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاوي کوم متاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ د الله په امان